أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزیزانو دوستانو الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن سبا دور کې عزیزانو چې موږ تاسو ژوند کوو به حد د اسلام او د دین په نام اختلافات ډیر وینو. شپه ورځ مناظرې او محاورو وینو هم میډیا کې به حد ډیر خلک اخته وي د دین په نام. موږ تاسو ذهن او فکر د ځوان فکر کې دغه وی چې دین د سیوای د دین نظر ده، ځکه دوی د دین د اسلام د ادرس نه خبرې کوي. دا څنګه د عزیزانو څه حقیقت د دومره ډیر اختلافاتو؟ آیا رښتینه دین دغه سیوای؟ آیا رښتینه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت او احادیثو کې دغه شیان شته؟ دغه ویډیو کې مې غوښتل چې د اختلافات په باره کې نظر در سره شریکم. یغه وطنو کې موږ تاسو دوه شیان لیده، غور فکر باید ډیر په وکړو. یو مدل ده چې هر ډله د جنگ په میدان کې راپورته کېده، د خپل ډلې سره نام یاش اسلام نام ور سره ورکوه، پلانکای اسلامي پلانکای اسلامي پلانکای اسلامي. یسه چې د خاطره دغه خاطره چې زب ما بار ویډیوګانو کې ویل چې افغانان مذهبي خلک دي، خلی سره راټولولو د اسلام په نام، خلی سره یو ځای تکولو د اسلام په نام، اسلام نام اخسته ما ځوان طبقه او فکر ذهن کې جوش پیدا کوه، جوش پیدا کوه به میدان کې پریاش دغه د فارای اسلام نام د خپل ډل نام سره ورکوه. نه اسلام مقصد دغه دی، نه قران کریم نازل شوی دغه لپاره دی، نه نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې دغه ځای شته. ورسره مو دا هم ډیر لیده، دغه اختلافات مون به حد ډیر لیده او وینو هم شیعاګانو جماعت د حنیفیانو جماعت د وهابیانو جماعت، هر ډله هر جماعت ځان ته اصول لري. دغه جماعت کې به سلام اچوي، دغه جماعت کې به خبرې نه کوي، دغه جماعت کې دا اصول دی، دغه جماعت کې دا اصول دی. دا ټول د اسلام په نام کیږي، دا ټول د دین په نام کیږي. طبیعي خبره ده چې موږ ذهنو کې دغه سوالونه پیدا کیږي چې د اسلام داسې وایي، د اسلام نظر ده. نه عزیزانو، باید ډیر ویش ووسیږو، باید ډیر خبر ووسو، تحقیق باید وکړو. هر یو ته چې غوږ نیسو دا مشکل نه دی، غوږ نیول باید ورته وینیسو، خو ما وتا کې باید دومره یو څه وي چې خبره یې وتلو چې د دین او د قرآن سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث سره سر خوري. دین دغه وایي که دین دغه خبرې کوي کړی دی لکه دوی چې ویلی بیخي صحیح خبره دی، دوی چې اخته دي، خو همیشه داسې نه وي. همیشه دوی خود سخته شیانو ته د دین نام ورکړی دی، همیشه خپل لیکل شوي کتابونو ته د دین نام ادرس ورکړی دی. ما وتا ته د دین په نام رامخته کړی دی چې دین دغه سوالان کې دین په دغه شیانو کې دغه قسم نظر نه ده ورکړی. په ځای د دې چې دوی د مدرسې نه راوځي موږ ته قرآن کریم بیان کی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت بیان کی، دغه کې دوی نه ویخته شپه ورځ مناظرې موږ تاسو اورو. دوی په دغه کې ټول وخت په دغه کې تیروي چې یو کوشش کوي چې خپل امام ثابت کړي چې حق دی او هغه غلط ثابت کړي چې د امام حق غلط دی. یو دا کوشش کوي چې دا ثابت کړي چې ما فقه صحیح دی، ابل په دغه باندې متهم کې چې دغه فقه غلط دی. ټول شپه ورځ په دغه کې اخته دي، د دین نام ورکوي. سبحان الله، یو قرآن کریم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت احادیث مبارک که دوی بیانولی خلکو ته، نن د خلکو کورونه، نن د خلکو کاروبار دغه مدرسې سره لګېدلی دی. د دوی د مدرسې د جمعتونو باید تاثیر دغه قسم نه وای لکه دوی چې اخته دي. دوی خبره د حد اختلافاتو ته وړی دی چې نن سبا دغه خلکو ته وایي چې دغه جمعت لمونځ دغه ملا پسې نه کیږي، دغه ملا جمعت لمونځ د اخ پسې نه کیږي، دین نام ورکړی دی. عزیزانو دغه څه نه دی. دوی په منځ کې باید د دوی کار دغه وای چې د خلکو منځ کې اختلافات ختم کړی وای، لیکن دوی اوس برعکس خبره کوي چې خپل کاروبار وچلوي، خپل کاروبار دکانداری وچلوي، بیا وای اختلافات سبب د رحمت دی. سبحان الله، دا څنګه اختلافات دی؟ الته خو قرآن کریم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث مبارک په دغه شی ډک دی چې خپل منځو کې به اختلافات نه کوي، د اختلافاتو نه بزان ساتي. د تیرو امتونو د تباهی لویه وجه سبب دغه وو چې په خپل منځو کې اختلافات کا، لیکن دا خلک ماته موږ تاسو ته وایي چې اختلافات سبب د رحمت دی چې خپل دکانداری وچلوي. عزیزانو باید وشو هغه دور نه دی.
خلک وایي ولې دوی اتفاق او اتحاد نه کوي. دوی څنګه اتفاق او اتحاد وکړي چې یو مدرسه کې یو قسم کتاب دی، بله مدرسه کې بل قسم کتاب دی، یو جمعت ملا یو قسم کتاب وایي د بل جمعت ملا بل قسم کتاب وایي، یو فکر وګوره بل فکر وګوره، د اتفاق او اتحاد کیږي؟ خبره په دغه کې نه ده چې دوی ولې اتفاق اتحاد نه کوي. خبره په دغه کې ده که زه او ته دغه شیان نه ځان خلاصوو، زه او ته که دغه شیان نه ځان خلاصوو، باید خبرې ته یې غوږ ونیسو، بیا یې وتلو چې دا د اسلام سره سر خوري که نه. که د اسلام سره یې سر خوړه، د اسلام په تله کې ځای ده، د قرآن او حدیث کې ځای لره، اخلی یو که نه پرېږدو به یې. دومره ډېر اختلافات که یو سړی په دغه اروپا یا په د نورو ځایو کې مسلمان شي، اسلام ته راشي، دعوت یې وکړه، کوم جومات ته یې لږي، کومې ډلې ته یې لږي، خو د هرې ډلې سره اسلام لګېدلی، هر جومات د اسلام په نام آباد دی، لږوي کوم ته دین په نام. که ما و تا نه پوښتنه وکړي چې یو اسلام دی، یو قرآن دی، د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث سنت مبارک دی، دومره ډېر د اسلام په نام دغه شیانو څه به ورته وایو؟ هېڅ نشو ورته ویلی عزیزانو. نو دغه ټول اختلافات چې دی دا په دین کې ځای نه لري، دوی خودساخته شیان دي، ما و تا ته د دین په نام مخته کوي. که سړی خپل لباس نه او یا دوه او یا ټوټې جوړ کړي، خلک لیونی ورته وایي، لیکن د خلکو د دین نه او یا دوه او یا حصې جوړ کړی دی، د دین مجرمان هم دی عزیزانو. باید ویش ووسیږو او په دغه شیو باندې ځان خبر کو. دوی که د دین په نام هر شی ما او تا ته مخته کوي، شخصي ګټې دي، دکانداري کوي د دین په نام، لیکن باید دومره سده ونه اوسیږو چې دوی د اسلام نام واخیسته او زه و ته هغه ورسره ومنو لکه څنګه چې دوی وایي. تحقیق وکړو. تحقیق میدان هر ډله ته خلاص دی، هر ځای کې چې یې نن سبا ډېر آسان دی. تحقیق وکړه چې دغه اختلافات اسلام کې ځای لري که نه. ته تحقیق وکړه، بیا خپل معلومیږي درته چې د خلک ولې د خبره کوي، د اسلام نام ورسره لګوي. راځئ عزیزانو د بحث د سورة روم په یو آیات سره راټول کړو. پروردگار عالم دا خبره کړې ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. دغه خلق خپل دین ټوکړې ټوکړې کړي او ډېرې ډلې پیدا شوي، هر ډله سره چې څومره دین دی په هغه کې خوشحال دی. عزیزانو همیشه دین یو دی او هغه پیغمبرانو ټول پیغمبرانو دا بیان کړی، د پروردگار عالم عبادت کړل، پروردگار عالم طرف ته رجوع کړل، د پروردگار عالم نه ډارېدل. دغه دین دی. د دغه اضافو بحثونو نه چې نن سبا یې موږ تاسو اورو وینو، ډېر دینونه پیدا شوي. دغه اضافه بحثونو نه باید ځانونه وساتو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.